د تاجکستان سفیر جعفر سیدی او مل پلاوي د کونړ له چارواکو سره په کتنه کې وویل تاجکستان او افغانستان ګډ دیني او فرهنګي مشترکات لري. کونړ ته مو له دې امله سفر وکړ چې د تاجکستان د ولسمشر او خلکو خواخوږي د زلزله ځپلو کورنیو سره په ډاګه کړو. ښاغلي سیدي وویل د زلزلې له قربانیانو سره مو د 3000 ټنو خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کړې او د افغانستان له خلکو سره تلپاتې همکارۍ ته ژمن یو. تاجیکستان با تعقیب تمام مثلا کمک‌های بشردوستانهایی که به افغانستان میرسانه همیشه در چهارچوب روابط منطقه‌ای هم در دایره سازمان‌های بین المللی همکار است، یعنی مساعدت میکنه و همیشه جانبدار او بود که افغانستان یک کشور شکوفا، امن، عاری از مواد مخدر، عاری از گروه های افراطی، یک کشور آزاد باشه، یک کشور بسیار آسایشته باشه. بل پلو د کونړ ولایتي چارواکو د زلزله ځپلو کورنیو سره د تاجکستان هیواد مرستې او خواخوږۍ مننه وکړه. دا واقعا په دې ښه ګام د سیدي موږ د اسلامي امارت د ښو روابطو ښو تعلقاتو د ښه سیاست دا نښه ده چې همسایګان مو په دغه مصیبت کې ټوله همکاري وکولې او راغلي اسلامي امارت سره موږ ګاونډي هیوادونه د سیمې هیوادونه ښه روابط لري، د افغانستان له ولس سره محبت لري، نو د دغه همدردۍ او د دغه زلزله ځپلو سره د همکاري په خاطر باندې راځي تعزیت مراتب او خپل همکاري د کونړ د زلزله ځپلو سره دی وړاندې کړي. د کونړ والي دا هم وویل هغه ګاونډي هیوادونه چې له موږ سره دیني او فرهنګي یووالی لري باید د زلزله ځپلو کورنیو لپاره د اساسي سرپناه په جوړېدو کې خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. موږ اسلامي مشترکات لرو، مذهبي مشترکات لرو له اکثرو ګاونډیانو سره، نو د اسلامي اخوت همدردي له لارې ټول مسلمانان په دې مکلف دي چې که چېرته د دنیا په هر ګوټ کې په یو مسلمان باندې مشکل وي بل مسلمان باید همکاري ورسره وکړي، لاسنیوی وکړي. دا چې هغه اولې مراحلې تیر شوي دي، دویمې مرحلې چې اوس د سرپناهو دي، په دې کې هم موږ همکاري غواړو. که د موږ خپله کوم تجار وي د افغانستان یا نور همسایه ملکونو څوک سرپناهوي جوړولی شي، زمه یې را روان ده، دا یو مشکل ده چې په دې کې اقدام وشي. د یادونې وړ ده تر دې دمه د زلزلې قربانیانو د لاسنیوي په موخه کونړ ته د ګڼو هیوادونو استازي راغلي. څو ورځې تر مخه د ایران او نن د تاجکستان سفیر هم کونړ ته سفر کړی و.